السلام علیکم. که تاسو یو داسې ځای کې یئ چې هغه ځای کې تاسو موبایل نشئ راغستی او تاسو غواړئ چې زه د یو چا ویډیو ریکارډ کړم خو چې زما د موبایل سکرین بني، یا د یو چا خبرې ریکارډ کړم خو چې زما د موبایل سکرین بني، یا زه د چا یو خبرې ریکارډ کړم یا د چا ویډیو وکړم خو چې زه بالکل موبایل روان علم پای کې ګوتې ونه وهمه چې لکه کیمره راواړم یا دغه وکړم. دا تاسو کوم ځای کې په کار راوستئ؟ مثال په تور باندې په یو چا باندې ظلم کېږي، تاسو د هغه ویډیو ریکارډ کوئ یا وغیره وغیره نور څیزونه چې دي نو هغه صحیح ده. نو دا تاسو څنګه په خپل موبایل کې کولی شئ چې ستاسو د موبایل کیمره دې بند دی او ستاسو د ویډیو ریکارډ کوي، یا تاسو مثال په تور باندې یو میټینګ لرئ، تاسو غواړئ چې د دغې خبرې دې ریکارډ شي اټومیټک، نو تاسو د مخکې نه ټایم ولګوئ او موبایل په خپل جیب کې کېږدئ او لاړ شئ هلته که بس اټومیټک به هلته کې اواز ریکارډینګ شروع شي یا ویډیو ریکارډینګ چې دی نو هغه په خپله شروع شي. دا به تاسو څنګه کولی شئ؟ زما نوم دی حسین علي، تاسو ګورئ حسین علي سکلز یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د دې لپاره به تاسو د اپلیکیشن ضرورت دی چې دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ د مخکې نه، بیک ګراوند ویډیو ریکارډر. نو دا تاسو نوم هم ما تاسو ته وي او په سکرین باندې تاسو کتلی شئ پلی سټور کې دغه اپ دی، دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله تاسو انسټال کړئ نو دا تاسو دلته به کولاو کوئ. دلته خو یو سمپل اپشن راځي چې دلته کې تاسو سمپلی په دې باندې کلیک کړئ، صحیح ده، په دې باندې نو ستاسو ویډیو ریکارډینګ به سټارټ شي. که تاسو په موبایل کې ګوتې وهئ یا ستاسو موبایل بني هسې تاسو نیولی خو ستاسو موبایل کې به ویډیو ریکارډ کېږي اټومیټکلی. که تاسو بندول غواړئ نو بیا تاسو وروسته بندولی شئ، یعنې دلته کې تاسو بیا کولاو کوئ او بند یې کوئ، صحیح ده. دا موبایل وروسته بند کړئ یا موبایل بند جیب کې کېږدئ، بهر لاړ شئ، بل ځای ته لاړ شئ، بیا یې بند کړئ، صحیح ده. ښه دغه شان دي که اوس مثال په تور داسې ځای دی چې اوس مثال په تور یو ځای کې 10 منټه بعد چې دی نو هلته کې مثال په تور میټینګ شروع کېږي او تاسو غواړئ چې زه د هغې ټول ریکارډینګ وکړم. د هغې لپاره سمپلي تاسو دلته کې ټایمر ته لاړ شئ، دلته کې تاسو د ویډیو سایز سلیکټ کولی شئ چې څومره سایز کې جوړه شي، دلته کې تاسو ټایم سلیکټ کولی شئ چې د څه ټایم نه د ویډیو شروع شي، او دغه شانتې تاسو ډیټ تاریخ هم کولی شئ چې مثال په تور تاسو 15 ورځې مخکې هم په ټایم کوئ او 15 ورځې بعد هم تاسو لاړ شئ، دی به اټومیټک ویډیو سټارټ کړي، ستاسو د موبایل سکرین به بڼي. دغه شان تاسو ټایم مقرر کولی شئ چې څومره ټایم دی وي، او کیمره کومه کیمره تاسو کولی شئ چې بیک کیمره کوئ که مخکې کیمره کوئ که وروسته کیمره کوئ، نو هغه هم تاسو سلیکټ کولی شئ. نو ټایم هم تاسو کولی شئ، تاسو یو هفته بعد غواړئ چې ریکارډینګ دې شروع شي، یوه ورځ غواړئ چې بعد غواړئ چې ریکارډینګ دې شروع شي، نو هغه هم په دې کې کېږي. نو دا ونه ویډیو کړو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.